د چا ایمان چې کمزوری وي، د چا اخلاق چې فاسد او خراب وي، هغه به بیا دا کار کوي چې د مسلمانانو د عیبونو پسې به ټوله ورځ به هم دا کار وي، دا پلانکی څه کوي څه کوي دا کار به یو لوی ضرر یې دا ده. او یو بل ضرر د دې دا هم ده، دا د یو چا تجسس کول، یو چا پسې کېدل، چې د دې په وجه باندې دغه انسان د الله تعالی، د الله د رسول او د مسلمانانو د غضب مستحق ګرځي. الله به مرته غصه وي، د الله پیغمبره مرته غصه ده. او هغه مسلمان چې دغه په باره کې دی پلټنه کوي، که هغه خبر سو سبا هغه خوښې درنه خفه کېږي، هغه ته دیم تکلیف ورساو، هغه ته دیم اذیت ورساو. نو دویم لوی ضرر یې دا ده چې په دغه کار سره چې په یو چا کې دا کار وي، الله هم درنه خفه، یا الله رسول هم درنه خفه، او مسلمانان هم درنه خفه. چې دا ټول درنه خفه سو نو بیا ژوند څه خوند کوي. او بله لوی ضرر یې دا ده د دې کار چې د دې په وجه باندې وایي ژوند ډېر سخت خرابېږي، د مسلمانانو ژوند بیا نه تېرېږي. چې کله یو کس د بل چا په سیسې هغه بیا ترېنه خفه کېږي، بیا فساد په معاشره کې خپرېږي، بیا جنګ او جدال او اختلاف اتفاق او اتحاد ټول له منځه ځي، بیا به دا شی ډېر زیات وي. څوک چې یو چا پسې دا خپل عیبونه پلټوي او دا کاري، دا هم یو لوی ضرر ده. او بل ضرر یې وایي دا هم ده چې دا د خساست علامه ده، د کمزورتیا، د خسیس او د بیکاره انسان کار دا ده چې هغه به د بل پسې وي او د بل چا عیبونه به لټوي. نو دا کار د هغه انسان ده. نو اضرار یې ډېر زیات دي، نقصانات یې ډېر زیات دي. قرآن عظیم الشان کې الله تعالی موتا منع کړي، په احادیث نبویو کې نبی علیه الصلاة والسلام هم موتا د دې بد عمل نه منع کړي. او دارنګه ډېر واقعیات هم په دې باندې داسې شته چې چېرته یو څوک دا کار شروع کړي ډېر زیات ضررونه او بیکاره نتیجه لري. او مخکې یو حدیث ما ووایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، بختور انسان، نیکبخته انسان هغه ده چې خپل عیبونو مشغوله کړی د بل چا د عیبونو د لټولو نه. د بل چا عیبونه چې لټوي دومره وخت د ده سره نه وي، ځکه ټوله ورځ او شپه یې په دې کې تېروي چې د خپل ځان په فکر کې وي چې ما کې کوم عیب او کوم نقصان ده، د هغه په اصلاح کې تمام ورځ لګیا وي چې سبا به زه ورځم آخرت ته به م ورځم، دما به قبر تم تګ وي او دارنګه له مانه به حساب او کتاب هم کېږي. نو ما څه تیار کړي، آخرت ته ما څه تیار کړي. نو د دغسې انسان چې د خپل ځان په باره کې فکر ورسره وي، نو دا د ده دپاره نیکبختي ده، دی دې خوشحاله سي. او داسې انسان چې د خپل ځان په باره کې ټوله ورځ فکر او ټوله شپه ورسره وي، دی بیا د بل چا په کار کې کار نشي درلودی، ځکه مصروفه وي. او څوک چې مصروفه نه وي خپل ځان ترېنه هېر وي، دروغ هم وایي، غیبت هم کوي، نمیمت کې مخته، حرام مال هم خوري، دوه کسان هم سره جنګوي، شیطانت هم کوي، عبادت هم نه کوي. نو بیا د بل کار بیا دا ده چې شیطان خوښ هم په ده باندې وزوره ورسوی، په دې کار کې هم بیا اخته کوي، تمام ورځ بیا د بل چا سره اخته وي، پلانکی څنګه ده، پلانکی چېرته کار کوي، چېرته ځي، څه کوي. نو دا کار بیا کوي. نو دا ډېره خطرناکه خبره ده، دې نه باید موږ تاسې ځان وساتو. د دې سره د دې موضوع نه خارجي یو دوه فقهي مسلې درته وایم. باید موږ تاسې د جمعې په ورځ یوه یا دوه ضروري مسلې زده کړو. یوه فقهي مسله دا ده چې موږ د تاسې خلکو ډېر نه ده ورته فکر، د لمانځه په باره کې ده. کله چې اقامت ویل کېږي، د اقامت په وخت کې د موږ د تاسې ډېر وروڼه داسې وي لاس یې داسې نیولی. د اقامت په وخت کې لاس نیول په سینه باندې دا بالکل نه دي ثابت. دا نه د نبي علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ثابت دي، نه د موږ د تاسې د فقه په کتابونو کې ثابت دي. او د دې یو ډېر لوی نقصان هم شته. نقصان دا ده چې تر اوسه لا لمونځ نه ده شروع سوی او تا دلته لاس نیولی د اقامت په وخت کې یو نوی کس چې راننوځي هغه به په تا دا ګمان کوي چې ولاړه کسې جمع ولاړه ده، هغه به نیت تړي او دلته به نیت هم نه یې سوی، دلته به امام تکبیر تحریم هم نه یې ویلی. نو ګوره بل چاته دیم ضرر ورساو. د اقامت په وخت کې باید وی لاس داسې نیول، داسې کاته باید سړی وغځوي، په سینه باندې یې ښودل دا بالکل ثابت نه دي. حتی د موږ د تاسې فقهاو لیکلي که څوک په دې کار کې مبتلا وي باید وی د دې اصلاح وسي. دا په دین کې یو نوی کار ده، په دین کې یو شی اضافه کول دي، او په دین کې چې سړی یو شی اضافه کړي هغه ته بدعت وایي. بل څه وایي؟ احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد لدیانوي صاحب یوه ډېره ښه وجه بیان کړې. هغه وایي دا موږ او تاسې چې د تکبیر تحریمه په وخت کې لاس پورته کوو غوږونو ته، د دې فلسفه دا ده
چې د دې سره موږ د الله تعالی تعظیم ښکاره کوو، د الله تعالی لویي ښکاره کوو. الله اکبر هم په ژبه هم په عمل چې الله تعالی ډېر زیات لوی ده. اوس د الله تعالی لویي وایي په دې کې ډېره ښه ښکارېږي چې دلته د لاس نیولی او بیا داسې جګی که نه لاندې دې کوز کړی او د بره نه داسې را اوچت کې آن غوږو ته ویسې. ښکاره خبره ده چې په دې صورت کې د الله تعالی لویي ډېره ښکارېږي. نو د اقامت په وخت کې دې ته د تاسې باید وایي فکر معمولي مسله ده، خو ډېر خلک کې مبتلا دي چې د اقامت په وخت کې په سینه باندې لاس مه یږدئ، بلکې لاس باید وایي سړی کته لاس نیولی او بیا کله چې امام تکبیر تحریمه وویل هغه نه وروسته بیا ته لاس پورته که او بیرته بیا په سینه باندې لاس کېږده. دویمه مسله د جمعې د لمانځه په باره کې د مختصر وړه مسله، کله چې د جمعې خطبه ویل کېږي، امام په منبر ناست دی، اذان وسي، د اذان نه وروسته چې خطبه شروع وسي، د دې خطبې په وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام باندې کله چې درود ویل کېږي، بعضې کسان په زوره درود وایي اللهم صل علی سیدنا، یا د دو خطبو در مابین کله دعا کوي، او یا مثلا د اذان په وخت کې چې اذان کېږي اذان ته جواب وایي. نو یاد وساتئ د موږ د تاسې د فقه کتابونو دا مسله راخیستې چې دغه دویم اذان ته چې د خطبې نه مخکې کېږي دې ته جواب ویل په زړه باندې ده، نه په ژبه. په ژبه باندې به جواب نه وایه الله اکبر الله اکبر، نه په زړه کې به جواب وایه الله اکبر الله اکبر. دا مې یو مهمه مسله ده. دارنګه د دو خطبو در مابین که چرته دعا کوي، دعا وایي قبلیږي، هغه ساعت چې د دې جمعې په ورځ باندې ده چې په هغه کې الله تعالی وایي دعا قبلوي د بنده، نو ډېر اقوال پکې دي، خو ډېر یعنې راجح سي ده او ډېر صحیح سي ده هغه څوک وایي د دغه دو خطبو تر مابین یا د مازدیګر تر لمانځه نه وروسته تر ماښام د جمعې په ورځ. نو که یو چا دعا کوله، د دعا په وخت کې به هم نه به لاس پورته کوي د دواړو خطبو تر مابین او نه به په ژبه وایي، په زړه کې دعا به هم په زړه کې کوي، بلکې دعا دارنګه درود ذکر هر شی منع دي، خالص استماع غوږ نیول. امام چې خطبه وایي ته به بل هېڅ کارم نه کوې، حتی که یو کس غږېده که هغو ته دې ورته ویل چې کېنه مه غږېږه، حدیث کې راځي تا هم وایي بد کار وکړه، ولې دې ورته ویل چې مه غږېږه خو ته هم وغږېدې. نو د خطبې په وخت کې ګوره د خطبې ته غوږ نیول واجب دي، واجب سنت نه، واجب چې څوک پرېږدي ګناهګارېږي په دې سره. نو د جمعې د خطبې په وخت کې باید وایي دې ته یې تاسې یو فکر وي، دا مې یوه جدیده مسله ده، نوې مسله ده، ډېرو خلکو ورته فکر نه وي. داسې به انشاءالله په هره جمعه کې دوه یوه مسله د لمانځه اړوند، دارنګه د زکات اړوند، د روزي اړوند، دا به ورسره وایو د موضوع سره نماز چې وه کومه موضوع باندې مې خبره کوله. اول ما ته او بیا تاسو ټولو ته په دغه کړو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.